اشرف غني او عبدالله ترمنځ د واک ویش هوکړه چې نن ارګ کې د ځینو سیاسي څیرو په شتون کې لاسلیک شوه تمه ده چې د دوی ترمنځ د میاشتو ناندریو ته د پای ټکی کیږدي. په دې معامله کې د پخلاینې شورا او په راتلونکي کې له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو مشري عبدالله ته ورسپارل شوې. د مصالحې شورا ځای به په سپیدار ماڼۍ کې وي او ښاغلی عبدالله به 15 مرستیالان لري چې دوه به د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له مرستیالانو وي او 3 نور به ولسمشر غني ورته معرفي کوي. د حکومت نیمایي وزیران به هم د عبدالله لخوا غوره کیږي او ځینې نورې جګپوړې څوکۍ لکه والیان او رئیسان به هم د ده په واک کې وي. او د معاملې بله مهمه برخه دا ده چې جنرال دوستم ته د مارشالۍ اعزازي رتبه ورکړل شوه او نوموړی به د دولت عالی شورا غړیتوب هم لري. جنرال دوستم چې تیر ځل د ولسمشر غني لومړی مرستیال و لا هم د خپل یو سیال او قومي مشر احمد اشچي په شکنجه کولو او پرې د جنسي تیري په هڅې تورن دی. د شوې هوکړې له مخې به د دولت عالی شورا هم رامنځته کیږي چې د هیواد سیاسي مشران به یې غړیتوب لري او ولسمشر به له دوی په مهمو مسایلو کې مشوره اخلي. د دې شورا جوړېدو موخه د سیاسي اجماع رامنځته کېدل بلل شوي او دغه هوکړه به د اوسني حکومت تر پایه اعتبار وړ وي. دا هوکړه وروسته له هغې لاسلیک کیږي چې ولسمشر غني د ټاکنو کمیسیون لخوا د تیر کال ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان شو، خو عبدالله دا پایلې ونه منلې او د مارچ پر 9مه یې له ولسمشر غني سره په یوه ورځ د لوړې بیل مراسم ترسره کړل چې ترې رامنځته شوي سیاسي جنجالونو تر ننه دوام درلود.